د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. داعش ډلې د مولوي ایاز نیازي د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. کرونا عامه روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وبا 915 مثبت پیښې ثبت شوې دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 18909 تنو ته ورسید. امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو د پلان شوي بریدونو د شنډولو په هدف نن په کندهار او تېره شپه په فراه ولایت کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي. آریانا سعید د حکیم الکوزي واکسین پرته له نشې نور هیڅ ګټه نه لري. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس وایي بهرني وسلوال چې زیاتره یې د پاکستان افریدي او اورکزي دي، د دې ولایت شیرزاد او حصارک ولسوالیو ته راغلي او هلته د وسلوالو د روزنې لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخت دي. حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انا اریک سوریدا سره د ویډیو کنفرانس له لارې د سولې پر بهیر د اسلامي جمهوري نظام پر ټینګښت او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د ناکامرا لور د ډاکټر ناکامرا لور غواړي چې افغانستان ته ولاړه شم او خپل د پلار لاره تعقیب او افغانانو ته خدمت وکړم. نبیل پاکستان د تل لپاره افغانستان په اور کې سیزل غواړي. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. نیمروز نن په فراه او نیمروز ولایتونو کې 38 تنه پولیس او د ملي اردو سرتیري چې د طالبانو په بند کې وو له زندانه خوشي شوي. قطر بین الافغاني مذاکرات په قطر کې کیږي. قطر کې یو باوري سرچینه وایي چې ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات د دغه هیواد په پلازمینې دوحې ښار کې ترسره شي. د طالبانو د بندیانو چارواکو کمیسیون د هیئت مشر مولوي ضیاءالدین نن د کابل د پلچرخي زندان کې د خپلو بندیانو دوسیې له نږدې وڅېړلې. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.